السلام علیکم دوستانو، دا ویډیو د شکیب افغان په نوم باندې یو اداکار د افغانۍ د هغې در سره شریکوم. شکیب افغان سبا کومه بېحیایي شروع کړې ده، کومې بېحیایۍ ته یې لاس اچولی دی. هغې نن سبا د خپل ځان مشهورولو دپاره داسې کارونه شروع کړي دي چې داسې کارونه د یو پښتون سره نه ښایي، د یو افغان سره نه ښایي. شکیب افغانۍ چې دا د افغانستان اوسېدونکی دی، یعنې په پېښور کې د اوسېږي، کډه ده په پېښور کې، او د دې څه وخت وړاندې مور هم وفات شوې وه او دا د خپل مور مړي ته هم بیا پرېنښودل شو. خیر د هغې نه وړاندې او وروسته دې داسې مرکې داسې پروګرامونه کړي دي چې دغه پروګرامونو باندې خلکو ډېر زیات تنقید هم کړی دی. خو اوس راځو د دې یو څو ویډیوګانو ته او د دې یو څو خبرو ته هم راځو. ویډیوګانې به تاسو سره د دې شریک کړم چې دې پکې څومره بېحیایي کوي، بېحیایي ته یې لمن وهلې ده. خو اول در سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم دوستانو. شکیب افغانۍ چې کومه ده، دا په اکثر ویډیوګانو کې دا وایي چې په سینما یا په فلم باندې یا په ډرامه کې کار کولو سره به ته اول د کیمرامین یا د اداکار یا د ډایرکټر زړه خوشحالوي، یعنې هغه سره به سملې شپه به ورسره کوي، د هغې نه پس به هغه تا ته کار درکوي. او دې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې دې ډرامو ته، دې فلمونو ته راتلل نه دي پکار، د دې هېڅ مستقبل نشته او څوک چې هم دې ته راځي هغه خپل ځان سره بد کوي. خو دا دومره فکر نه کوي چې نور خلک منې کوي، بالکل دې ته تګ نه دی پکار، خو پخپله پکې دومره ورډوبه شوې ده چې هېڅ دا کوشش نه کوي چې د دې ډرامو نه راوځي، د دې فلمونو نه راوځي. خو په خبرو کې هغه د ټولو فلم سازانو نه ګیلې هم کوي او بیا په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې زما زندگی برباده شوه. د دې کوم خاوند چې هغه مړ شوی هم دی او دې په خپلو خبرو کې ویلي چې زه په هېڅ څه باندې هم نه پوهېدم چې زه پلار واده کړم. نو قدرمنو، اوس د دې خبر معلومات داسې نه کېږي چې آیا د دې دا خبرې به رښتیا وي که دروغ. یوه خبره کنفرم او پخه ده چې دا په خپلو دې خبرو کې دومره بېحیایي خوروي او دومره سپکې خبرې پکې کوي. نو داسې کول نه دي پکار، ځکه چې په داسې کولو سره تاسو د پښتون ایمیج یا تصویر نور هم دنیا ته خراب او ګنده وړاندې کوئ. د دې کار نه ځانونه ساتل پکار دي.